ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د اتلان سریال اداکار کان بزرګ د ژوند په اړه معلومات درکړم. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایو چې د پوره او اصلي نوم برک اوکتای دی. یو ترکی اداکار او ماډل دی. 10 اکتوبر 1982 کال کې د ترکیې په انکره کې پیدا شوی چې په 2022 کال کې عمر 40 کاله دی. او ملګرو دا یو مسلمان اداکار دی. د ده قد 191 سانتي متره او وزن یې 9 کیلوګرامه دی. د سترګو او ویښتانو رنګ یې تور نسواري دی. ملګرو برک اوکتای د موډلینګ په برخه کې لومړی ځل لپاره په 2000 کال کې راغی او فلمي نړۍ ته په 2004 کال کې راغی. ملګرو دو په لومړني سریال آکاسیا دوراګي کې کار وکړ چې د هغې وخت یو مشهور سریال و چې د دې سریال څخه د ډیر زیات شهرت پیدا کړ. ملګرو د اداکارۍ او موډلینګ نه بغیر د انجینرۍ په برخه کې هم خپلې زده کړې کړي او د استانبول پوهنتون څخه فارغ شوی. که شخصي ژوند ته یې راشو نو د په 2010 کال کې د ماروی سره پیچیګلو په نوم ښځې سره واده کړی چې یوه لور هم ترې لري. د پلار نوم یې سیدارت اوکتای دی او یو ورور او خور هم لري. برک اوکتای په ټولو 12 سریالونو کې کار کړی چې د دې څخه 8 سریالونه ډیر کامیاب شوي. او اوس به راشو د ده عاید ته. ملګرو دا د سریال یوې برخې جوړولو په سر $9.5 اخلي او موډلینګ په برخه کې د ده معاش $15,000 دی. ټول کلنی عاید $3 لک دی او ټوله شتمني $1 میلیون ده. دا یې د انسټاګرام اکاونټ دی او دا د ځینو سریالونو انځورونه او دا د 2022 کال نوي انځورونه هم را سره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې دی او ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور وایئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.